مسؤلینو په دې برخه کې د سیمې قومي مشرانو او علماو رول او همکاري اړینه وبلله او هممهال د شخړو د بشپړ هواري په مخه د سیمې قومي مشرانو او علماو څخه یوه شورا هم جوړه شوه چې د ولایتي ادارې او د شخړو هواري کمیسیون د لارښوونو او طرزالعمل مطابق به د خیلونو او کورنیو ترمنځ د شخړو او ستونزو په هوارولو کې هلې ځلې کوي او د شخړو کمیسیون به د اړتیا پر مهال د ټاکل شوي شورا سره په هره برخه کې بشپړه همکاري کوي. د امیرالمؤمنین په شفاهي حکم باندې د خوست د مشکلاتونه یو کمیسیون جوړ کړی ده نو موږ دغه شخړو د حل کمیسیون اولنی سفر د صبریو ولسوالۍ د قومي مشرانو سره علما کرامو سره مجاهدینو سره هغوی سره موږ د امیرالمؤمنین شفاهي حکم شریک کړ. دغه راز قومي مشرانو د اسلامي امارت په دې برخه کې هڅې او فعالیتونه د ستاینې وړ او پر ځای ګام یاد کړ او دوی هم ډاډ څرګند کړ چې د خیر ښېګڼې او روغې جوړې مسایلو کې به هر راز هڅې کوي. دوی زیاتوله د شخصي دښمنیو په سوله ییز حل کې دومره کار شوی چې آن په تیرو څلورو لسیزو کې هم ساری نه لیدل کیږي. ډیره مننه پنه کوو هدایت د اخلاق نه موږ به دومره همکاري ورسره وکړو چې دی وایي چې دغې کورنۍ ته د جوړې په باره کې یو ننوتي پسه مونږ کې قدرمان ده چې یو ننوتي پسه ویرولئ خو چې د مخلوق د ولس د خلق د مسلمانې بدۍ نه باد شي. اوس د دی وزن چې و دا د مونږ د ملکونو نه د مشرانو نه اضافه وزن شو. انشاءالله که خدای خوښه یې مونږ ته به ډېرې دغه کیسې لوستل وشي چې خلک به د غمدردۍ نه د خفګان نه د بدۍ نه که خدای خوښه یې خلاصېږي. 15 شپږو څلوېښتو کلو کې ډېر جنجالونه جوړ شوي دي. بعضې وخت د امنیتي ستونزې وي مثال رسیدګي نه شوله هر رقم ته چې وي بیا ناپوهي وه نو اوس دا چې امارت روله ده خدای دې وکړي چې دی روغتون راسره سړی ورته وکړي دې موضوعګانو ته چې د خلکو په منځ کې د شخړې ختم چې روغتون یې ورګرېږي شي. هیره د نوي چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واک ته رسېدو سره سم په هیواد کې سرتسري امنیتي فضا هم رامنځته شوي او له دې فرصت څخه په ګټه اخیستنې ځایي مسؤلینو په یاد ولایت کې د قومونو او کورنیو ترمنځ د پخوانیو شخصي دښمنیو او شخړو هوارولو ته لومړیتوب ورکړی او په کم وخت کې ډیری دښمنۍ په دوستۍ بدلې شوي او تر ډیره شخړې هوارې شوي او لا هم په دې لړ کې هڅې او هلې ځلې دوام لري.